سلامونه پښتنو شمشو عرف ګیلمنه ټیک ټاکره چې شاهنام خان ته یې په بار باندې دمکیانې ورکړې وې او د شاهنام خان د سر قیمت یې هم لګولی و. نن په مردان عدالت کې پیش سوله، ورسره شاهنام خان هم و. دوی دواړه عدالت ته پیش سول. عدالت دوی ته څه ویلی دي، د ګیلمنې په اړه باندې څه ویلی دي او د شاهنام خان په اړه باندې څه ویلی دي. دا مکمله رپورټ د شاهنام خان له خولې نه اورو، ځکه چې شاهنام خان په هغه وخت باندې هلته موجوده و په عدالت کې، کله چې ګیلمنه هم عدالت ته راغلې وه. نو دوی ته یې څه ویلي دي، ګیلمنې په اړه باندې یې څه ویلي دي. نو دغه ټول مکمل حقیقت په دغه ویډیو کې سره شیر کوو د شاهنام خان له خولې نه. شاهنام خان خپله په دې اړه باندې تازه رپورټ کې څه ویلي دي. نو دوستانو راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورو چې ګیلمنې او شاهنام خان ته عدالت څه ویلي دي چې دوی نن په عدالت کې پیش سوي وو. نو راځئ دغه ویډیو مکمل وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د وخت کې مونږ موجود یو په مردان کورټس کې. مونږ په هغه کیس کې راغلو چې په کوم کې مونږ ته د جون د پاره د مرګ دمکیانې ملاوي دي. بیا مونږ ته وی چې حدیثو کې انسلټ وکي، نو مونږ به هغه ته هم 5 لک روپے ورکو. هغه ټیک ټاکر چې په مونږ ته د مرګ دمکیانې راکولې مردان کورټ کې نن حاضر شوه. د مونږ هم راغلیو او عدالت دې د لپاره راغوستي ده چې اخر ته څنګه داسې بدمعشي کې ته د کم دنیا نه راغلي چې پته پر ریاست کې خلکو له کولو چیلنج ورکې او ریاست او آئین نه مني. مونږ سره زمونږ لیګل ټیم ناصر اقبال صاحب هم موجود دي، مونږ سره جرنالستان هم موجود دي او دا هغه ټیک ټاکر دا چې به وی چې په اسلام آباد کې او ماته سوکسم نشي نن په مردان کورټس کې را او دې بل دا ویډیو کړی دا چې په پیسو هر څوک په پیسو هر سړی خپل ضمیر نه خرڅي او نه هر سړی خپل ځان د دې غلط کار د لپاره تاسو سره شاملې. زمونږ دا جنگ د چا د ذات جنگ نه دا، زمونږ د خپل را روان نسل د لپاره او د خپل سوسايټي د لپاره دی. ان شاء الله دا مردان کې کیس دی، پسې بیا 400 کې کیس دی. ان شاء الله مونږ به تر اخیر حد پورې د خپل سوسايټي د پاکولو د لپاره خپل جدوجہد جاری ساتو. یو انسان الله ته توبه وباسي او وایي چې زه به غلط کنټینټ نه جوړوم، زمونږ رور دی زمونږ خور دی، مونږ بار بار دا خبره کوو، خو مونږ په خپل عزت کمپرومایز چا سره نه کوو. بل زمونږ د فیملی ډیټا راوستي دا د اورډر خلکو لور کړی دا. ان شاء الله ته یو خبره و آئینی قانوني تپوس کو، ځکه چې دا بنانا ریپبلک نه دا پاکستان دی او نن په مردان کچرو ته چې راغلي دي نو ورته اندازه شته چې دلته آئین او قانون شته. ستاسو د ټولو پښتنو مونږ ته د مینې د سپورټ او د خلوص او د دعاګانو ضرورت دی. ثانک یو سو مچ.